د افغانستان، پاکستان او ایران دپاره دغه تجربه موږ ترلاسه کړې ده چې په دغه ملکونو کې څنګه کولی شو چې بغیر د خارجي سیم نه لایف راشو. فکر وکړئ دا ستاسې ټلیفون دی او ما سره په لاس کې دی، په دې کې غواړو لایف فعاله کړو. صحیح ده، انټرنیټ مې کنیکټ دی، ډیټا آن ده، وی پی این مې خلاص دی، دا ګوره وی پی این مې کنیکټ دی. ټیک ټاک ته ځمه، ټیک ټاک صفحه هم صحیح ده، خو په دې کې ما سره لایف نشته دی. ګورې پاریو دی، فالوینګ دی، صحیح شو. دلته کیمره راوړم، ګوره دلته ما سره لایف نشته دی، دغه دی دې ځایونو کې وګورئ ټمپلیټ اخري اپشن دی ما سره، صحیح شو. دې خواته نور سم نشته دی، سمه ده، خو بیا هم په دې کې لایف نشته دی. نو تاسې هم داسې فکر وکړئ چې دا ستاسې موبایل دی، لایف پکې نشته. ولې نشته؟ دا به څنګه پالو؟ تاسې پوهېږئ موږ سره څه غلطي ده. وی پی این مو کنیکټ دی، ټیک ټاک مو اپډیټ دی، انټرنیټ مو شته دی او بیا هم زمونږ لایف اپشن نشته دی. نو راځئ تاسې پوهېږئ په دې کې ما سره سیمي کارت پروت دی. زه به دا سیمي کارت د خپل ټلیفون نه راوباسمه. که څه هم زما دا لاس یو دی، په دې بل لاس مې موبایل نیولی دی، خو زه تاسې ته خواري کوم. او ګورئ ساعت قید کوئ، ښه وګورئ 6 بجې 14 منټه دي په افغانستان کې، پی ایم یعنې ماښام ته نږدې وخت دی. نو زه د دې نه سیمي کارت راوباسمه، صحیح ده، دغه بل لاس ورسره یو ځای کوم. دا ګورئ سیمي کارت پروت دی، دا دی دې کې سلام سیمي کارت پروت دی. دې نه ما دا سیمي کارت راوایستو، دا سیم جی کارت بیرته وراچومه او تاسې ساعت قید کوئ. وګورئ 6 بجې 14 دقیقې دي. نو زه اوس ګوره چې څو دقیقو کې زما لایف پالېږي. زه به دلته ویډیو سټاپ کړم تر څو ستاسې وخت ضایع نه شي. بیرته بیا چې لایف پال شو درته راګرځم. ښه، نو اوس راځو دوستانو، ګوره څو دقیقې دي، اوس څو بجې دي؟ 6 بجې او 15 دقیقې، صحیح شو. اوس ګورو چې زما لایف پال شوی که نه. ګوره ټیک ټاک مې خلاص کو. تاسې اوس وګورئ، ګوره دغلته پاریو، مخکې پاریو فالوینګ، اوس پاریو فالوینګ او لایف اپشن هم ورسره راښکاره شو. ګورئ زه اوس دلته پلس علامه وهمه، دلته هم ګورمه، دلته مخکې 3 اپشنې وې چې اپلوډ و، کمره وه، ټمپلیټ و. اوس دلته ماته لایف اپشن هم راښکاره کوي. وای فای کار پرېښودو، دا لږ کار شروع کړي. نو بخښنه غواړم مخکې زما انټرنیټ کار پرېښود دوستانو. اوس راځو بیا تاسې ساعت وګورئ، 6 بجې 15 دقیقې دي. دا زما لایف کسان دي، ګورئ چې ناست دي دلته. هغه وخت کې 6 بجې او 15 دقیقې وې، یعنې نیم ساعت کې هم چې زما وای فای تللی وه. نو اوس ګوره زه خپله دلته مخکې 3 اپشنې وې، ټمپلیټ و، کیمره وه او اپلوډ. اوس ګوره لایف اپشن هم ورسره اضافه شو، سمه ده، دغه لایف اپشن دی، صحیح شو. دا کیمره ده، مخکې دلته دا نه و. نو تاسې دې کې نور داسې کوم خاص خبره نشته دی، فقط دغه ویډیو در سره صحیح عملي کړئ. داسې فکر وکړئ دا ستاسې ټلیفون و، ما درته لایف پکې فعال کړو، سمه ده. نو دغه زما اکاونټ دی، خپل اصلي اکاونټ مې دی. نو د نورو ښایسته او ښکلو ویډیوګانو دپاره در سره زما اکاونټ لایک، فالو او د ملګرو سره شریک کړئ. ډېره زیاته مننه.